سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې هغه تر کومه وخته پورې قبلي او د مسلمان توبه چې هغه تر کومه وخته پورې قبلي. قرآن کریم دے دعا آیاتونو نا دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دی چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سلا ګناه وکي ځکه چې ګناه سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپوی مینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې کډیر پوی می نو د ګناه په وخت کې د عقل سلب شي جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دادا بل نه دا چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی دا يعملون السوء بجهاله کم خلق چې ګناو کی په ناپوهه باندې گناہ وکړو پوه نو کپوی مو ما در تارزو کو چې د گناہ په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد و مت سا کور ته بچراغ نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو نو هغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا نو ټول شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډولا سار به بیا ټیک امتحان او ابتلا رااله یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې خزه خیر ورولې ګلو زه خیر نه اله پیسې ورولې ګلې نه اله خزه ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړې ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني بدی وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری ستا د خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نه وره
اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف. کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده. کرامت او کشف یو شی. بزرگان چې دي ناغی ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا باو 10 کولو د ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا 10 ابو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو. او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او 10 کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاري. نو د دې وجه نه د علم رانه لري کچې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره نشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند. اگر چې زمونږ په پاکستان کې عرب لاشته ده خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دمرا نو په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود څه کوي داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته د خپل وخت مجتهدین حیران. اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی. تپوسو شو د علماؤنا چې یو 2 کس دي د شپې ود شو چې سار را پاسې ده پایو مرګري د شپې او 10 اورېدل اوس وبنښتا چې دا یو په اولمبي او دا بل په او 10 کی. او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی. مسله دا ده چې وبني تیمم به وایي نو تیمم خودوارو والو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي. ما په خبرو پوهیږئ تیمم خود به او بود نشتوالی د وجه دواړو والو په چا چې او 10 اورېدل او دم تیمم والو او څوک چې اسیو اغم تیمم والو. او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا او 10 اورېدل دا به کوي او کدا بل چې تیمم والے د بیا او 10 د وجه دا به امامت کوي. دا وخت ټول مليانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بیا او 10 د وجه تیمم والے زکه چې هغه په چا او 10 اورېدل دی هغه خو ډېر پلیت ټول مليانو فتوا.
ځکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې فتوی ورکول خو آسان کار دی، ډیر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبر رااله هغه وی چې امامتی به دغه سړی کوي چې دا 50 10 اورېدل او تیمم والے دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بیا د سید وجه تیمم والے دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وی چې به یو سړی اسی بیا د سید تیمم والو نو د دا پاکی خو خدا په نسبت دا هغه چا چې په غسل کې یو تیمم والي. تاسو عقل هم دا مت امام صاحب نو وجه تاسو شو چې هغه سړی به ول امامتی کوي چې کم سړی باندې او د سوړېدل او تیمم والي. امام صاحب ورته فرمایل چې کم سړی چې په غسل کې هغه تیمم والو د دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکواله او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے ده دا ناقص پاکواله ده د عارض د وجه دتا منس پر رواز او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده. نو مخ کې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي، هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضی پاکي. دا قیاس د امام ابو حنیفه. اوس په دې علما پوهیږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران. نو عرض میں داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي. والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلق من را پاسی وي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه پی کم چنن دیار له 100 کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم 100 کال د پیغمبر نرستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث کېږي. او بس او په بازار د نابینا او جوهریان او خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو. نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغله کنجکه پلاس اغله کنجکه پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه ړون د گوهر او د کنجکه استمیز نشي. نو عرض میں داو چې باس د توبه گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې ز په دلاره تیرې دمه بیبي او استاد خاون می ولیدو تقریر کولو خو رحمت په نه ورید. اخذ ورته وی چې ملنګ داس چل دی چې استاد خبرو سره څه کار دی ز خپل لار لنډاوا هغه وی زم نه ترغه پوری چې ترسو پوری دی دا حال نه وي. ورته وی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی
ما د شراب او جام ورته تیار کړي هغه اوس کی او بیا ټول شپه دی باجغه گئی او زه ورته غړېږم ملنګوي چو دا وجده چې د چرته بیان کوي نو رحمت کې نه وری که تاسو خیالو کوي کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا دنیا عام جلسے خلات سکے چې پر ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمون خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کو نو د دې وجه نه په بل چام اثر زمون خبرې نه عزیزانو هغه بیان کې اثر وی او دنیا لیوانه کوي کوم اثر چې سړی باندې پخپل شوی چا باندې چې پخپل اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبر اثر نه او بزرگ ته چا سړی راوستوي دا زوی می ګوړه خوري نصیحت ورته کوي سبا راواله سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه مخوره ویل خجوي دا خبره د پرون ورته جیولې نه کول وی پرون ما خپل ګوړه خوړلې نو کده ته ویلې نو په دې بیا څه اثر کړي نن ما ګوړه نه دا خوړلې نن مې زکه ورکړه نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کنات چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند دا واعظان په منبر ولاړ باندې او صاحب لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګ نو عرض میں داو عزیزان چې د بزرگ تپوس کو د خزینه چې د استا خاون ل چې دا کټوره په لاس کې د شراب ور کې د څو وي وې دی وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دی عفو بوکی او بسویس ولنن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وای چې خدای غفور الرحیم دی عفو بوکی نو بیبی ته بل یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دی خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصول نه چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریم قران کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا داغه د قهر نوم نه دی لا لوی خلق چې څو وخت کې رونی سي داغي د خزو حال بیا ګورا داغي د بچو حال بیا ګورا هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي
هغه خزی بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانش منټ کې په ورانه منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزی ته وی چې خزی مصلا راوړه مصلا راوړه 2 رکعات نفل وکړه او خدای ته توبه وستا چې یا الله ز پوی نو بیا بنکو سورځ پس هغه بزرگ بیا پلاره تیرې دا او د ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناس نو چې ګوري رحمت پی وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه وټکولا خزه پسې پرده ورته وی چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی وغه سمې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پیراتې ردم نو د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت ورېدوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نرستو لګي سړي چې لږ غوندې سات لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کی او د جناب محمد رسول الله خبرې لږ سات نو هغه لږ سات چې دی سل زرا زل کعبه تلو کې چې څومره اجر او ثواب دی داغه نه د لک سات د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دی د اغه نه دا ثواب دی ذکا شیخ سادی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا لږ وخت دا اولیاء په مجلس کې کېناستل بہترت 100 سال طاعت بیریا د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب بیا یو اولیاء چاته وي اوس د اولیاء تعریف بس د کوي چې اولیاء چاته وي مونږ چاته اولیاء وای مونږ اولیاء د جیبونو ګڼ کپانو ته وایو د جیبونو ګڼ کپان چې اغي ته مونږ اولیاء وای او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قران او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړی وي او بیا قران او حدیث ټول عمر خلقو ته خود او پیو پیسہ اجرت نه اخست دین خلق ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دے خلق توای نیکان دے خلق توای هغه ورځ یو لیوانه غونډرا ما خیالو چې دا طالب دی
مال وای لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلو مال د کم ځای ول ستا سکار دی چې د کم ځای دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې سکار کو ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلو نن درې مشپدا خوب درته وایم بیا زما نور ته پوسونه به زمانه نه کې زم غلې شم مال جوړ پاگل دی نه بچا څه خوب دی لیدل ول خوب می دالی دلې چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړه دی او خلق ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته او بیا زمون استاد دے رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نوم وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکړي بدا خو مې ویلې دله او تا ته مې ویلو صادره داسې تاو کو مال خبره خو اور بس نور خبره بنه کې بس لا زوان زلمه خسته سوچا ګیرا بلاړو څوره دې پس می بیا ولیدو بسترای پوګاوه دې چوک کې می جولیدو نو لاس نه میونیو مال تاغنه غره چراغله ویل یما مال سکه چرته دې ول ریوان ته زما ما د کم ځای ول دا تاسو بنه کې د اسمان نرالان دی او د زمکه د پاسه دغه ځای نو مال ته سم خبره والی نه کې ما تل پیمانه وایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای دا ما ته پته شته تو وایا پیمان چې ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم چوفو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر خی چې زه د کم ځای زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکور اوچت کړی دی او کم ځای به خخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم ځکه چې زمون کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کم ځای تاسو پوه شئ دا علم اوس چا ته دی چې مونږ د کم ځای نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړ لوړه نوي ور معلومه مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي او کوم ځای ته بمبوزي نو زمونږ مثال خود ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی پته لګي نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغه
خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلاني سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت دی خان ورته زما وزره جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه استاد ویلاو قران راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه استاد دومره زمام ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل سوکشتنه د اسمان نه را پریوته کده کم ده ویل راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نو دیره له بوتله ویل دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملی ویل دونیم غزه کې خو ویل دونیم غزه زمام ده دونیم غزه ستام ده کنه دا وزره خوستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته بته دی دا غزه کې دونیم غزه زمکه ستام ده دونیم غزه زمام په دونیم غزه کې کوته بتا د پارم کنسته کی یو ما د پارم کی تاسو خیال راغی نور زمون څه دي خان حیران لیونه شو چو بیڑا غرق اسویم دا اللہ والو خبر داسی وی چې په دیړه کې نه نوځي او ډکه سورې وکي دا الله والو دسي خبري اوس تما توجه د خانه ټوله نشا په دې یو خبره داغه دماغ نه وته چې ما خود ونیم غز از مکا دا وزره جیره خو نه دا دا ز په کوم قهر اخته نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړ نو عزیزانو هم نشینی دا چا کوي چې کوم فقیران زدر ترشتیا وای نن میں کته د دکان مخه ته د سډل ډل روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به مالی ده چې دلته زمونږ یو دیره د فقیرانو ولا ورته وای د کاکشالو سایډ دلته بلوي لوی شوی ولاړې وي او دې شو لاندې با فقیران ناس او دوت کانی بیا دا سیخی او لوټه په د پاسه پرتاوه پاږي کې به چای باندې کړی وي په لوټه کې هغه به سکله ونه لاندې بناس چرته بچاغه زینه بل ځای تتلو نو خپل کمبل یا بلستن به چواغې نه به پړې تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن د تبلیغی جماعت والا ته چې زګور ما زما د بچپن فقیران را یاد پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولی او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته نالم خو کم از کم په دې وخت کې بل 10 کروڑ روپے ورسره 10 کروڑ روپے نقدي اجداد پریدا آمه کتو کوار تطلمانو چې غاخي نه واوریدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې می ولیدو چې بسترای پخپله په اوګه باندې خو او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه کنه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلو هغه رانه دا شی جوړ ما څه شعر ویل ولتا ویلیو چې
کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته نو زه د یار د خولې ا خوشبویای پسې در په در ګرځم چا به راته چرته میلاو شي کنه او زه مولانا سے خپل لار وها دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکړي داغه مهرباني ده چې پچایو خدای دې هغه مهرباني په مونږ توبه دا خلق دې ته وایي چې غوګونه ونیسي او وایي چې توبه مې ده نور په 16-15 نه چې توبه وایي څه شي ده نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کړئ ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه توبه څه ته وایي توبه وایي گویا کې په خپل بدخ پیمانه کېدل د سړی نه چې څه بدو شي او دې په خپېمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وایي یو په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغې نه بعد دا ویل چې ما ښه وکړه یو دا صورت دی یو دا صورت دی چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپېمانه شو یو دا صورت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپېمان شي مثلا زنا دې وکړه او ته په خپېمان شو چې اوه دا دې څه وکړه شراب دې وسکل او ته په خپېمان شو چې اوه دا دې څه وکړه دې ته توبه وایي یو دا چې شراب دې وسکل او ته وایې چې یاره ما ښه وکړه زنا دې وکړه او ته وایې چې ما ښه وکړه یو دا صورت اول گناہ دې وکړه او ته په خپېمان شوې نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاویر شوې چې دا ما ډېر ښه وکړه نو د هغې متعلق مسله دا ده چې ګناه ته ښه ویل هلکه دا شراب دی ولې وسکل او ته وایې چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر شوې یا گویا کې زنا دې وکړه او چا درته وویلې چې هلکه دا زنا دې وکړه ظالمه دا ولې او ته وایې چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر شوې تاسو خیال راوړئ او یو دا چې ګناه دې وکړو بیا په خپېمانه شوې چې دا ما بد وکړه نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرې کړي نو توبه څه ته وایي التوبه الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپېمانه شي دریم صورت دا ده چې یو سړی ګناه کوي هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بار شي په ګناه باندې غاویر وي
گناہ ورتاړو څه شي نه ښکاري. قرآن کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم کدین بعد مرانه وکړو دین بعد مرانه وکړو نو څه چل بدر سره کوم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين کدین پس مرانه وکړو نو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دس عذاب بل چاله نه ورکړي. الله دې امان راکړي. فمن يكفر بعد منكم دین بعدم کورانه وکړو نو فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشته. چې دا الله غوندې شان داغه غوندې قوت داغه غوندې جلال داغه غوندې زور خالق کائنات ادر ته وایي چې سمشا او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چاله نه نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظر تیر شوي څومره نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين په عالمین کې به مې داسې عذاب چاله نه ورکړی لکه چې تاله به در کوم کدی نه پسته ورانه عزیزانن مونږه غرور کیو تکبر کیو آسمان نه ګورو زمکه نه ګورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوی رہے په دنیا باندې دومره غاوی رہے او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي رسول نم بے نیاز شوي کائنات نم بے نیاز شوي د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا اشتغل په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر نو قد غره طول الامل دا من چې ده دا غاور کړه دی وګدوالی د عمر د دا خیال دی چې ته په ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو به دي سری. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی قبل څوک شتا ها جی ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات دا الله د ذات نه سیوا ټول عالم حادث دی او حادث معنا دا دا چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده هغه وی اے عاقل غوګونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا مرګ راشي
ستا رضا چرته چې زه دې مړ شم د چا رضا یې چې زه مړ شم تاسو مرګ ته خوشحالېږئ چا رضا موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې ما نه به تپوس کې او ډېر اوږد عمر راکړه ویلې خد د اس په ملا لاس کېده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راله نو د ویښته په سر به 1 کال عمر درکړو عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي لکونه ویښته نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا ویل بیا به دې مړ کوم ویل لکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې ویل زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا شي عزیزانو دا ملائکه دا بنی آدم دا پیریان دا بادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات په باقی وي د هیڅ شي وجود به نه ښکاري د هیڅ شي وجود به نه ښکاري دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلۍ هغه د شپېلۍ آواز بداسي الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات ووري او په هغه आवाज به ارڅ ختم شي نن خطا یریګه د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړی نه د اسرافیل د یو شپېلې आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي د اسمانونو دا به څه شي قرآن کی راضی یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به یوم یجعل الولدان اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بغرزي پکې الکان د ډېر hebat نه بالکان پکې سپینګری شي الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي یوم یجعل الولدان شیبا الکان بس پینګری شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوګرځي او کان وعده مفعولا اے پیغمبر دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي که چې قیامت خو به آینده راځي نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته نو الله فرمایي کان وعده مفعولا اے پیغمبر ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی نو عرض مې دا و چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاوره یو کم شي په دې ملک کې تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وای چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وای کنه جی مونږ په دې هوس نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کم ځای باندې د مړای نیسی کم ځای باندې نو ځکه دی وایي چې اے عاقل وګونی سماتا مرګل پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار پتاخت بدل راشي
ناگہان بتالا شوایم تاتا په تخت بناستی سلطنت بلګېدلې او دې ګړګړو نه بدی ونیس ناگہان بدر باندې هاي ہوئی جوړ شي د اجل سوار په تخت بدل راشي ناگہان بتالا شوایم تاتا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچاته اوفو په لاره به روان وي دفتر کې به ناست وي د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچاته چاته به خیال نه دغه مرۍ کلکې ماتې گردن توڑ بخار ورته وشي اورمېږي مات شي نیغه تختۍ خوځېدی نشي خدای داسې نشي داسې خدای دی هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر و د پاکستان نو هغه جنازه چې کېده نو دی داسې لرې ولاړ جنازه یې ونه کړه خیر چې ما ته رامیلاو شم الولې او دس دی نه و نو ویې خندل وی یاره جی بس برابر نو منو مال یو ټکی درته کومه زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی و نواب خان نامه یې خدای دې وبخي هغه یو بل سړي ته آواز وکړو ماسخوتن ټایم وویل پلانیه راځه مونځ تیار دی هغه ورته ویل اوزګار نه یم ورته ویل ښه ده که ته مونځ ته اوزګار نه یې نو د قیامت په ورځې به ستا بخښنې تم خدای اوزګار نه نو مال کته نن د دې او مسلمان جنازې ته برابر نه وي نو قیامت کې بستا بخنه تم خدای برابر نه وي څنګه چا سره وکي هغه څه بدر سره کی نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي یو د غرور بچي او بیا په پاکستان کې خزه مغرور اډو څوک منم زکنا چې ما هو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډای په الوتو مولي دي او د ډېرو خلکو ګوډای مې په کانټه کې دو مولي دي عزیزانو دا مسله را نه پاتې کیږي د تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کی ایمان وی ایمان پکی وی او دا قوم چرته د انسانیت پلارم تیر وی پکار داده چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعات ته راولي چراشه او قرآن کې ورته سورت برات روباسي سورت برات هغه سورت ته چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه د لیکل قرآن کې د ټولو سورتونو په سر باندې کلمې لیکلې دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورت برات په سر کلمه نه د لیکل چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملہ ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې ده د خدای د قهر او د غضب ده نو قهر او غضب او رحم چې ده دا دواړه یو ځای کې دي نشي نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه ده لیکل چې دې کې د خدای د قهر باس دا صورت برات ورته روبا سید خپل منبرانو ته او ورته وای راشه
په دې دواړه لاسونه کې دا اول خدای او ورپسې دې سورت برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زون خلم چې ما پرون چې کوم سېنات ته ووټ ورکړې ما په پیسې نه دی اغستې نن ستا د ملک د منبرانو ووټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سمه منډۍ لګېدلې وه منبر له 10 لکه روپۍ ورکوه ووټ به تاله پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمانم پته ولګېده دا چې په ملک کې د اسلام ټیکهداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي پرون دا مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګي و دې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي دا قوم دا شرمېدلي دا بې حیا دینه پس بم تخپل منبر ته وایي چې زما دا کار دی لګیو چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړې پرون ستا ښځې وله ووټ ورکړی دی او دی ممبر شوی دی نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي داسې ده که نه پرون منډۍ لګېدلې وه نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن تغاوی رای په دې چې زه ممبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بندي اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي خدای داسې کولی شي که نه نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي نو عزیزه بې اقتدارم الله ستا په سینه غشي نه نویستی شي نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل حضرت علی فرمائی مرگ نه راځي سړی ته مگر په اجل او په نیټه راځي والقبر صندوق العمل او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې سدي کړی وي دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراتی اب محفوظ پراتی د دې وجنا خیال وکړئ فکر وکړئ لنډ غوندې وخت ډېر لنډ وخت پوی بم نه او در باندې به مازیګر شي پوی حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر که نیمه شپه خښ کیم په هغه باندې په قبر کې زیړی مازیګر نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته به روانې کې به څه وړې به څه ما تېره جمعه تاسو ته عرض کړی عزیزانو دې ته وایي وحی القائی چې دا اولیاء الله تم کیږي دې کې بیان نورم دی ان شاء الله بیا به کیږي واخر دعوانا ان الحمد لله